دریاب صاحب ته ته یم ته چې پې مین وې ویم هغه جنۍ کونډه ده او کونډه ده هره مسله نن د غریب سر ته راغونډه ده هره مسله نن د غریب سر ته راغونډه او ټرک چې د وړو راشي د خوارانو پسې منډه ده او منډه ده هره مسله نن د غریب سر ته راغونډه ده. السلام علیکم دا ریډیو ګپ شپستان دی ښاغلی محمد اکبر ستاسو د خبرونو اناوسر دی. په دې وخت مشرق پاکستان کې ګډوین جقه په مغرب پاکستان کې په پنبق بجې دي. اوس په شاګوړۍ یو خبر راغی چې د ملکان په سر کې یو ماشي او ټرک وجنګېده. ماشي یې بالکل بچ دی او د ټرک دوه پای اولتې دي. نن هغه پای د منګوري کباړي په دوکان کې بیا موندې شوې. ډرایور او کلنډر لاپته دي. نمردان په غټه اډه کې د استاد نارۍ بې درکه شوه. د ډېر تفتیش نه بعد هغه د کلنډر د جیبه راووته. د غازي بابا مړو هړتال کړی دی. د هغو مطالبه دا ده چې موږ ته د بجلي راکړی شي خو چې لوډ شیډینګ پکې نه وي که نه موږ به د مرګ نه انکار وکړو د راتلونکو مړو سره به غټه خرړه وکړو که نه جي. په بل خبر کې لیکي چې د باډوان د سیند په غاړه د باډوان د ولسي مولو یوه ټانګره د یو بوډا په مرۍ کې ونښته. بوډا یې د ترخو ډاقو سره په کټ کې پاتل ناست د بړنګولۍ سیول هسپتال ته ورسو. سبا بیا اسکولونه ټول چوټي کېږي او د کرکټ میچ په شروع کېږي. په دې وجه به پاکستان خاورې ترقي وکړي. د بېدرکۍ اعلان زمونږ ریډیو سټیشن ته ښاغلی خدای بخښلی اطلاع راکوي چې دا غزوې ښاغلی خدای وهلی د یو څو ورځو راسې بېدرکه شوی دی. دا لکړه وړه په دې ډول دي. دا دو بوساړه پلن دی د دو چینه راوړه دنګ دی او په سر یې د کړاکړ د نختور په شان دنګ دنګ واښه ولاړ دي او رنګ یې د ترکولو سره سمون خوري. که هر چاته معلومات وي نو په دې پته د اطلاع راکړي. ښاغلی خدای بخښلی به معرفت خپل لیډري منیجر ګپکستان ریډیو ذیلي شاخ بکس نمبر 88 خاباتینګن کچالان او که چا موندلول د خور ډبۍ بیا تیپالي پاپه کې بند کې راولېږئ. د بېدرکۍ یو بل اعلان د بري بازارۍ نه یو شازدرمې خبر راکړي چې د هغه د مور نیا د یو څو ورځو راسې بېدرکه شوې ده. د هغه پېغلې کړه وړه په دې ډول دي. په یو وخت په خپل بده د برک ټیټرون کمیس یې اغوستی دی. په خوله کې یو غاښ هم نشته. انګریزي ژبه وایي. که چاته له دغه نابالغې بوډۍ په هکله څه معلومات وي نو مهرباني وکړئ چې موږ ته اړو خبر نه کوي. موسم زمونږ د ریډیو سټیشن جوړاګانو نه موسم په هکله پیشنګویي کړې ده چې سبا له به د راسي ګراونډ خوا شاته د لړوانو ورېدو امکان وي. هر چاته خواست کېدای شي چې خپلې خولې اسمان ته ونیسي او لړوان حاصل کړي. په منګور او سیدو باندې بس خا شوي ټانګوان هم راورېږي. د چندخانو مشر ښاغلی ټران ټرون ټرین یو زمیندار ورته دا خبره په ګوته کړې ده چې زمونږ د شورګرې ترې تازه اوبه را پرېښودی شي که نه موږ به د تختبند څخه ډنډوقو ته ځان ورسو. په آخر کې د خبرونو پنډۍ ماتې شوې. د خدای په امان یعنې ټاټا.